تاسو په خپله پوښتنه وکړه چې دا د تورخم د دروازې نه وخواته شو جهاد فرض دی او د تورخم د دروازې نه چې دې خواته شو بیا فرض نه دی او لمونځ دلته هم فرض دی او دلته هم فرض دی خو داسې امیر په کار دی لکه ابوبکر چې قسم په خدای چې څوک چې د صلات او د زکات په منځ کې فرق کوي توره به په خلاف استعمالوم داسې امیر ضرورت چې اوس ووایي چې قسم په خدای چې څوک چې د لمانځه او د جهاد په منځ کې فرق کوي توره به په سر باندې ورکېږدم داسې څوک شته نه که نه چې د جهاد ته تروریزم ویل کېږي زه تاسو ته بل څه وایم جهاد کې تروریزم نشته ملان هم دا خبره وکړي چې تروریزم نشته پکې کعب ابن اشرف په مدینه کې اوسېدله د یهودانو مشر وه رسول صلی الله علیه وسلم صحابهو ته په جومات کې وویل کعب سر به څوک ماته راوړي یو صحابي ورته ویل زه درته راوړم یا رسول الله ورغی شپې ماښام یې دروازه ور وټکوله ښځې ورته ویل چې څوک دی چې پناه دې غواړي ښځې ورته ویل چې سړی مه وروځه د ما ته پوزو باندې د وینو بوی راځي وایي نه دا زما ډېر ملګری دی دا خو اعتباري سړی دی خبر نه وه چې ته پیغمبر وظیفه ورکړې ده چې ور ووتله غاړه یې چې ورکړله وایي څه ښه عطر دی ویلي ته دې د سر را نږدې کړه چې بوی کړمه شاړی ورته راواخېسته د شان یې حلال کړله سر یې ونیوه په تخر کې راوړ جومات یې پیغمبر ته راوړ دا د کعب ابن اشرف سر که دا تروریزم وي خو دا پیغمبر کړی دی په مسجد نبوي کې شوی دی په مدینه کې شوی دی صحابي دا کار کړی دی او که دا تروریزم نه وي نو ته دې نه سخت تروریزم راوښیه چې کوم دی بل تروریزم کوم دی ابي رافع ته د یهودانو مشر ته په خیبر کې صحابي ورغی په دروازه په دیوال ور واوښته او په خنجر یې وویله چې وویله ووتله ته شک ورغی چې اوس به بیا دا مړ وي که به مړ نه وي چې امتحان یې کړه ژوندی دی که مړ دی غږ یې خپل د ښځې غږ کړه ورته ویې ویل چې ویلې که چې دښمنانو وي چې خوږې کړم زخمي کړم بیا پرې راتاو شو بیا یې وویله چې ته نه یې ختم شوی ښه چې ختم کړه دیوالونه یې خیز واچوله پښه یې ماته شوله پیغمبر ته راغی پښه یې دم کړله ډوکه یې د پیغمبر په لاړو باندې جوړ شو و چاته په کور وراوښتل په خپل کور کې هغه په خنجر سروه سروي کول او بېرته پیغمبر ته راپور راوړل دا جهاد دی که تروریزم که د دې ته تروریزم ووې خو د ایمان نه خلاص شوې او که دې ته د جهاد ووې نو بیا زموږ بل تروریزم کوم دی تاسې راوښیئ چې غیر له دې نه زموږ کوم تروریزم دی چې موږ کړی دی الله پاک په قرآن کې وایي چې فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم فانهم لا ایمانهم لعلهم ينتهون د کافرانو مشرانو سرداران مړه کوي چې دا هېڅ عهد و ذمه نه لري د کافرانو سردارانو مشران مړه کوي د دې آیات نه معنا دا ده چې بوش مردار کوي پوتین مردار کوي د یهودانو مشر مردار کوي د هندوانو مشر مردار کوي خو دا داسې معنا ده کافرانو څوک دي که نه ائمة الكفر مړه کوي فقاتلوا جاهدوا نه دی راغلی دلته تأویل ته هم ځای نشته پکې فقاتلوا ائمة الكفر د کفر سرداران مړه کوي لعلهم ينتهون فإنهم لا ایمان لهم دوی په وعدو په پروتوکولو په معاهداتو باور مه کوئ چې هېڅ عهد و باور پروتوکول نه لري تر څو چې د دې کفر او د ظلم نه دوی توبه وباسي خلاص شي زه اوس تاسو نه پوښتنه کوم دا حکم محکم دی که متشابه که دا آیت محکم وي متشابه نه وي تأویل نشي پکې کېدی منسوخ نه وي په خپل حال پاتې وي نو اوس د کفر سرداران چې په اوس عصر کې موجود دي قرآن موږ ته امر کړی چې دا مړه کړو که مړه نه کړو کړی دی راته خو چې کړی دی دا د کفر سرداران د جنګ میدان ته راځي چې موږ د جنګ په میدان کې مړه کړو نه راځي خو د ده قصر ته به ورځو په قصر کې به وژنو غیر له دې نه چې یا کوم راکټ ور ولېږو په قصر یې پې وولو او یا کوم فدایي پټ ور ننوځي په قصر کې فدایي پې وکړو غیر له هغو نه د وژلو لار تاسو راوښیئ څه رقم یې مړه کړو وقت چې د کفر د سردارانو وژل مأمور بهي وي طریقه یې هم مأمور بهي ده متوجه شي خبرې ته د کفر د سردارانو وژل چې مأمور بهي وي هغه طریقه چې دی پې وژل کېږي هغه هم مأمور بهي ده ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب یو واجب کار حکم چې بې د کومې طریقې نه عملي کېږي هغه طریقه هم واجب ده په طریقه به وژنې مونږ به اوس ټول هغه طریقې پیدا کوو چې د کفر سرداران څه رقم په خپلو قصرو کې مردار کړو او انتقام ته واخلو د عراق د جیل نه یو مسلمانې ښځې په انټرنیټ کې راته پیغام راولېږه ما د جیل نه مخکې دا قصه وه عکسونه یې م راولېږل چې امریکایانو ورسره دستجمي زنا او لواطت کوله دستجمي زنا او لواطت عکسونه یې م راولېږل په انټرنیټ کې او بیا یې وایي چې مسلمانانو د ما سره د ورځې 9 نفر امریکایان زنا کوي او زه اوس حامله د زنا نه حامله یم
آیا تاسو ما ګټئ؟ آیا په ټول امت کې معتصم شته دی چې زما